نږدې 3 میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ بند دی. په دې موده کې سلګونه پاکستاني محصلین چې د افغانستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، سوداګر او هغه کورنۍ چې د لیدنې یا د ودونو په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللې وې، له ستونزو سره مخ دي. دغه کسان له جدي مالي او د ویزو د تمدید له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. شاه فیصل چې 25 کلن دی او د جلال آباد ښار کې د طب پوهنځي محصل دی، وایي هیله یې لرله چې د ژمي په رخصتیو کې خپل کور پاکستان ته ستون شي، خو د اکتوبر له 12مې راهیسې پولې تړلې دي. هغه زیاتوي چې د الوتکو سفر ګران دی او قاچاقي لارې خطرناکې او مصرف غواړي. پخوا به چې مونږ میډ اگزام وشو، کورنۍ ته ولاړو، که نه کورنۍ کې مونږ مور پلار او د رشتهدارانو سره ملاقات وشو. دلته اوس تنګ شي 3 میاشتې کېږي چې بډر بند شوی دی، ملګري سره ملاقات نه کېږي. هلته کلي کې ملګري یادېږي. پخوا به چې مونږ میډ اگزام وشو، بیا به 2-3 غنټې به کېدلې چې مونږ بارډر کراس کو، خپل کورنۍ ته ولاړو. زیاتره محصلینو ویزې ختمې شوې دي. سټوډنټس نشي کوي چې بهر خپل کورونو ته لاړ شي، او سټوډنټس ته د فاینانس هم ډېر مشکلات پیدا شوي دي. محصلینو سره کم خرچې چې دي هغه ختمې شوي دي، او زیاتره سټوډنټس خپل کورونو سره د موبایل په ترو باندې رابطه ساتي. موږ د دوه هیوادونو څخه دا غوښتنه کوو که چېرې لاره خلاصه شي چې سټوډنټس په خپل وخت باندې کورونو ته واپس ستون شي. احسان الله همت چې د پاکستان د کوټې اوسیدونکی دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی و، هم په افغانستان کې بند پاتې دی. هدف مو دا و چې دلته زموږ د دوستانو واده و، د هغو کره راغلي و. تقریبا 3 میاشتې کېږي چې راغلي، بیا دلته جنګ پیښ شو، نو اوس لاره بنده ده، اوس نسو کولی چې بیرته واوړو. نو کله د یوه دوستانو کره کله د بل دوستانو کره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دسمبر تر پایه نږدې 1200 کسانو چې 549 محصلین هم پکې شامل دي، په کابل کې د پاکستان سفارت ته د بیرته ستنېدو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. تر دې دمه له 300 څخه ډېر کسان د پروازونو له لارې بیرته پاکستان ته ستانه شوي دي. په مجموعي ډول 1190 پاکستانیانو کابل کې زموږ سفارت مراجعه کړې او د بیرته ستنېدو لپاره مرسته غوښتې ده. په دې کې 549 محصلین، 402 نور کسان شامل دي چې ځینې له خپلو کورنیو سره دي. له دې شمېر څخه لکه څنګه چې مې وویل 15 محصلین او 291 نور کسان د هوا له لارې مخکې بیرته پاکستان ته انتقال شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې له هغو خونړیو نښتو وروسته چې له 70 څخه ډېر کسان پکې ووژل شول، په بشپړه توګه تړلې پاتې دي. په دې ترڅ کې یوازې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره استثنا شته، هغه کډوال چې پاکستان یې اخراجوي. اسلام آباد د طالبانو اداره تورنوي چې هغه وسلوالو ډلو ته پناه ورکوي چې د پاکستان په خاوره بریدونه کوي، هغه تورونه چې افغان طالبان یې ردوي.